بل د محرم ځنې رواجونه او ځنې طور او طریقې د دې په اړه کې د آیات ساتي د محرم په ورځو کې شربتونه تیارول د محرم په ورځو کې حلواګانې تیارول د محرم په ورځو کې د ځان نسخیر سلاخان جوړول او بیا په کوڅو کې کېناستل او بیا په خلکو باندې خوراکونه کول دا بالکل شریعت د دې خبرو اجازت نه ورکوي ښا بالکل شریعت د دې خبرو اجازت نه ورکوي که څوک صدقات کوي نو خامخا د محرم میاشت په ولا نه خاص کې د محرم میاشت په ولا نه خاص کې ځنې خلک دا وایي چې د محرم د میاشت د چې دا د غم میاشت ده وي په دې کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او حضرت حسن رضی الله عنه شهیدان شوی دي نو لہذا د دې په وجه باندې با منګه غمونه مناوو او خوشالیان په دې میاشت کې نه کیږي دا بالکل د جاهلیت سوچ دی دا بالکل د جاهلیت سوچ دی په دې میاشت کې خوشحالي مناول واده کول یا دغه سي د واده ولیمه ور کول دا بالکل جایز دي په دې میاشت کې نکاح کول یو ملګری د مانه تاسو کو ډېر پیری مانه تاسو شوي صرف یو ملګری نه ډېر ملګرو وای په دې میاشت کې ځنې خلک وای چې نکاح نه کیږي نو ما ورته ویلا ک ما ته څلور کې یو مشته دی او درې نشته نو دا درې راته نورم په دې میاشت کې وکا زه ته خوشاله ګم غاړه او تقدمه په دې میاشت کې نکاح کیږي ښا نکاح کیږي واده پکې کیږي سنت هم کولې شي هر یو چیز پکې کولې شي په هر حال شریعت د دې خبرو نه مننه فرمای البته شریعت د ځنې خلکو د جاهلیت د مشابهت د وجنه شریعت منه فرمای ګورم دا شربتونه او د حلواګانې سوال ویم چې په دې میاشت کې بالکل د جواز صورت نشته دی نه دی ورکای ځکه په دې کې شیعاګان دا کارونه کوي او شیعاګان دا بالکل فزان باندې فرض عین ګڼي دا غي د لاس خوراکونه کول دا بالکل ناروا دي دا شیعاګانو د لاس خوراکونه کول دا غي د لاس شربتونه اسکل دا بالکل ناروا دي حرام دي دا نه کوي دا به هیڅ څوک نه کوي وجه دا ده چې یو خو په دې کې هغه بعض اوقات است ډیر غټه درجه ور کوي هغه په کې خلوخي هغه دا تبرک غني د ماشومان خپم په کې ګنده کوي دکانم په کې تو کې وړي بولم په کې کوي نو بلاشه د دې عادتونه دی او دا د ځان د پر یو سعادت غني او شیعه سره په سنی باندې مهربانه کېدل پاغه باندې شربت کله دا په څلور مذهب باندې ځنه منم شیعه سره د سنی سره ویني تو یو تتګې ناس دی چې کله به یو سنی سره راونی سم داغه وینه بز توي کما زما استاوینه تو یو دی پر ځاین غني او په ما ته باندې شربت ولی په همدردی کیسکی په ما ته باندې شربتونه نسکی نو د شیعاګانو د مشابهت د وجنه په دې میاش کې با یو سړی بم خیراتونه نه کوي یو سړی بم شربتونه نو باسي کوڅوتا کما شومان روباسي ماشومان بالکل منی کول پکار دي دی وایڅ کله کوڅې ته نه روزي بل په دې میاش کې دا په ځان باندې لازم اول چې په قبرونو ته زم دعاګانې وکوما مزارونو باندې به حاضری لګوم دا بالکل ناروا ده نه زنانو لتل جایز دي نه سړو لتل جایز دي په داسې موقع باندې په دې میاش کې د تورو کپړو استعمال را روانه ده یو ورځ نه پکې پاتې ده د تورو کپړو استعمال په دې نیت باندې چې سړی اچولي زدا د غم د پاره چوم څنګه چې شیعاګان کوي شیعاګان تورې کپڑے ولې اچي په دې میاش کې زکه وې دا د غم میاش دا تور کپڑا غم دی تور کپڑا دا د غم علامه ده د غم نو لہذا د خفقان علامه ده په دې وجه باندې دی دا تورې کپڑے په ځان لازم کړي تور لباس نو په دې میاش کې د تور لباس استعمال په نیت دغه باندې کا چې نیت پکې د غم خواري وي بیا جایز نه ده البته که په عام نیت باندې مسلمانانو څنګه روټین وي باسه بعض سړی شوقیات چې د چا تور کپڑا خوخای ناس د شوق په بنیاد باندې کوای نه چي بهتره ده خو کوای چولا خیر دې څه پروا نه کوي په دغه نیت باندې په دې میاش باندې جړاګانی کول نوحي کول په دې وجه باندې چې دې ځان ته ډیر غم خوران وای چې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی نو دې د وجنه چې رسول الله مبارک د جګر ټوکړه نو موږ لم غم پکار دی جړاګانی پکار دی دا جایز نه دی دا جایز نه دي او نه توبه داسې جایز ده چې انسان پاره کې ځان راونی سي او په چړو باندې ځان وخی او په سکان او په چپېړو باندې ځان وخی د دسي نوحین رسول الله مبارک په شریعت مطهره کې منع فرمایلی ده رسول الله مبارک فرمایي وای زما امت ته شق الجيوب او د گریوانونو شلول او د مخ وهله دا نه دی جایز البته د سترګې نه اوخته یو لغم په دوران کې رسول الله مبارک جایز ولې ده د خپل هم رسول الله مبارک نه دي ثبوت شته سترګو مبارکونه اوخته تللی دي لغم په موقع باندې خو لیکن دا سچغه نو حل چې گریوانونه شلول او مخ وخله لکه څنګه چې د شیعاګان کوي البته دا یو مسله یاد ساتي شیعاګانو ته په داسې دوران کې قتل لا کم چې ځان وخی د دې مجلسونو ته حاضرېدل چې دوی ودرېږي څنګه ځان وهي نو دا قتلم حرام دي
دا به مسلمان سړی بدانه کوي ځکه دا کار حرام دی نو حرام کار ته قتلم حرام دي او نه په خپل هغه کې د شرکت کول بعضی اوقات مسلمانان ځنې د غربت شکار وي د غربت شکار وي او نن سبا خدا شیعاګان هم لګرو او ماډرن کېږي ځان نه وخی دا کم چې پکې غټ خلک دی دی بس دې ته توبه نه وي وسرورو ځان سیټ تکای د دینه خدا لاندې چې کوم غریبه طبقه ده دی تباہ او برباد دي بس دی را میدان ته شي او ځان تباہ او برباد کی بس برابر شي نو بس بیا ځنې پکې سر خوري او ځنې ژوندۍ پاتې شي خو ژوندۍ ټوله تباہ او برباد شي ځنې داسي وي ځنې زمونږه کمزوري کمزر په مسلمانان د پیسو د پاره نن سبا دا رواج ته پیښور کې مشته دي په پیښور کې خلک داسې کوي پیسې واخلي د شیعاګانو مجلس ته د هغې د میلې ګرمولو لپاره چې هغه مجلس ډک کړي او تورې کپړې مو اچوي او لاړ شي هغه میدان ته وروځي او ځان هم لږ ووهي راووهي او پیسې واخلي بیا راوځي نو دا بالکل په شریعت کې په څلور مذهبو باندې ناروا ده ناجایزه کار دی داسې به مسلمان سړی نه کوي نو مسلمان سړی د محرم په میاشت کې الله تعالی اطاعت ډیر ضروری دا د اسلامي میاشتو پهلانه میاشت ده په دې میاشت کې رسول الله مبارک فرمایي چې چا نیک اعمالو ته ډیر توجه ورکړه الله تعالی په ټول کال کې وته توفیق ډیر ورکړي د نیکو اعمالو ټول کال کې وته الله تعالی د نیکو اعمالو توفیق ډیر ورکړي اطاعت د رسول الله اطاعت د الله تعالی اطاعت د صحابه کرامو دا په مسلمان سړی باندې لازمي دي دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ده د عاشوري په ورځ باندې ګور اسه خو بخل نه دی پکار اسه خو بخل نه دی پکار کنه په یو زمانہ کې بخل نه دی پکار بخیل سړی د الله تعالی نه وي خو د بخیل سړی سره الله تعالی محبت نه کوي د الله تعالی صفت سخا ده نو انسان په ځان کې سخا پیدا کوي انسان په ځان کې غنیتوب پیدا کوي نو الله تعالی تبع الله محبوب کیږي الله تعالی تبع الله خوخیږي دي د عاشوري په ورځ عبد الله ابن مسعود سے فرمای کم انسان چې په خپل اهل او عیال باندې څه خوراک وکړو الله تعالی به ټول کال په هغه باندې هغه خوراک کوي په خپل اهل او عیال باندې د عاشوري په ورځ باندې خخ خوراکونه وکړي خیسته فروټ راوړی کورته د چا چې څه وس کیږي خیسته مزیدار غوخه وغیرہ قسمه قسم سيزونه کورته لګ خیر دی د 50 روپو خو کم از کم چې څومره خوراکونه ډیر وي ان شاء الله ټول کال به وسعت د په دسترخوان کې الله تعالی واچي اسه خمار ته ویل ټول کال کې بخل نه دی پکار بس هر ورځ لګول پکار دي چې الله تعالی چاله ورکړي حسب استطاعت بخل پاغه کې نه دی پکار رسول الله مبارک یو بیبي مبارک د فرمایي وای ته پیسې مشمار د ځان سه مګ د باندې وګینه الله تعالی په پتا باندې پشمار باندې بیا حساب درکې تا ته به خدای پاک بیا پشمار درکې یو بت پشمار درکې د برنه بل باندې خزانه بند شي نو د عاشوري په ورځ باندې خپل اهل او عیال باندې خسته خوراک کول دا مسنون اعمال دي صحابه کرام او چې کله د عاشوري ورځ را ورسېدله صحابه کرام خپل دسترخوانونه ډکل خپل اهل او عیال له خسته خوراکونه راوړل د دې لپاره چې زمونږ په دسترخوان کې ټول کال وسعت پیدا شي ځنې صحابه کرام قسم خوري وای موږ په دې باندې باقاعده تجربات کړې چې په دې ورځ باندې موږ کم خوراکونه او الله تعالی مسلسل موږ ته ټول کال هغه خوراکونه راکول